دي تاسي معتبر کتابونه کوم دي؟ څلور معتبر کتابونه دي. از موږ معتبر کتابونه ده بخاري ده، شفای پېښور ده، اوري بخاري ده. بخاري شریف دي تاسي کتاب ده؟ نه تاسو سنیان کې ده، تاسو سنیان دي تا کتاب درخه خدای دې انصاف روزي کړي. تا کتاب څلور معتبر کوم کتابونه دي؟ از موږ ډیره قارسمات دومره علم نه لرم، خو دومره ماته پته ده که زه همیشه فکر کړی یم د قرآن څه قرآن وایي ځان دا منم. قرآن کې الله جل وعلا ویلي چې ابو بکر و عمر و عائشه و حفصه و معاویه جنتیان دي. دا منی دا آیات شریف؟ ولې نه جنتیان ولې نه منم؟ يعني معاويه رضي عنه جنتي ده؟ معاويه و معاويه دا څنګه جنتي سي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واسه شهید کې دا څنګه جنتي سي تا ماته وایا. څنګه جنت څوک شهید کړی ده؟ څوک شهید کړی ده؟ دا یزید چاته شهید کړه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کربلا کې چا شهید کړه؟ الله. يعني معاويه رضي عنه په کربلا کې ور سره؟ نه زم معاويه دا یزید پلار ده کنه ده. مایک ته خولې ته نږدې که اواز دې لاړ شي پکې منځ کې. نه دا وایم دا معاويه دا یزید پلار ده کنه ده. او دا یزید شهید کړه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت امام حسین د تاسو په مذهب کې د سي عقیدم ساتل پکار دي سي که ګناه یو چا کړی وي دی هغه باید پلارو مجرم وګڼل سي، تر یو خاندان باید مجرم وګڼل سي. نه دا خبر نه منو. خو دا معاويه ته وګوره. ته د معاويه منی؟ معاويه دتا امام واي دتا امام حسن عليه السلام منلی، امام حسين عليه السلام منلی، بیعت ور سره کړی. نه دا قسم ورسره ناسته قاری سی باغه چې خبرې کوي د مایک بند کی. و الته بل څو مایک دې ما بندوه چالاکی ما کوه. ما ته معلومیږي مایک دې ما بندوه. آره صاحب فارسی رو میفهمی؟ فارسی میفهمی؟ نه فارسی نمیفهمم. فارسی خود نمیفهمی؟ خب ما پشت بلد نیستیم. معاویه امام حسن صلح کرده و بعد از صلح کردن معاویه به صلح خود وفا نکرد. چرا همین سوال جواب بده؟ کی میگه که وفا نکرد؟ دمی کتابای خود دمی تاریخ خود نخوانده بعد از امام حسن زهر مروان برادری عزیز حسن جان برادری عزیز حسن زهر نداد. گوش بگیرید. الاحتجاج شیخ طبرسی معتبر محدث شما هست، صحیح کتاب شما هست. روایت آورد امام حسن علیه السلام میگه که به خدا سوگند ادا میکنم که معاویه رضی الله عنه از همه شیء ما بهتر هست. استغفر الله. امام حسن اصلا چنین حرف نمیگه که ما از همه بهتر است. برادری عزیز شما حق داری صحیح کنید. شما حق داری که کتاب شما به شما نشانه بدم. شما کتاب خودت چرا نمیخوانی؟ کتاب ما رو میگی تو شبهای پېښور چرا نمیخوانی؟ قاری صاحب شبهای پېښور شما معتبر کتاب نیست. از خدا بترس او برادر. شما معتبر کتابهای معتبر صحیح کنید. شما کتابهای معتبر را میمانی و کتابهای ملاهای عیدی میروید. علی ما کتاب شما ما نشانه میتم. صبر کو کما کی صبر کو. کما کی صبر کو. حسن کتاب تاریخ را بخوان. پیروی اهل بیت واجب است. پیامبر گفته امیر اله پشت معاویه رو گرفته. صبر برادری عزیز صبر. صبر. ما کتاب به شما نشانه بدم که شما کدام جای نشانه؟ عکس دستاش نو دا شیشه د سره ټکوي ماشاءالله دې په څه کمنګ څه درې نیم سوه مؤمنان مسلمانان ناشته شیشه د سره ټکوي هلې شیرین کې وکړي شل زره پوره کړي هلې ماشاءالله وتلی پازیټیو لی صبر که من کتاب نشانه امام حسن خلق معاویه از تمام اصحاب بهتر است. این کلام به کلی دروغ است. معاویه صبر او برادر شما چی نمیفهمیم چه رقم
چالو هستی ای کتابی شما هست ای مروج الذهب ای کتابی شما کتابی کی هست كتاب الإمام أبي الحسن محمد ابن علي المسعودي نمشتا کنید اسکرین شات بگیرید این کتابه نمشتا کنید خب ما علاقه ما بس دیدیم دیگه خب این کتاب از ما مگر باشه یه حدیث جعلیه نه قد سر حدیث است تو کتاب میاری خودت يعني آل إمامای شما علماء محدثین شما همه جعلی هست این جعلی چاپ شده این کجا چاپ شده این کجا چاپ شده کشو کتاب های شما هست اگر شما مرد از این نشانه کجا چاپ شده شما چاپ میکنید میان دنام ما میزنید چی بلا هستی چی بلا اگر سعی کنید این کتاب شما هست در کتاب ما اعتراض بکنید که ما جواب بتم شما امی کتاب اسکرین شات بگیرید بگو به مردم که ای قاری دروغ میگه این کتاب جعلی هست روایت جعلی هست و دیگه آلی خطالوجی اشکم گپها را میزنی کتابای خودت قبول نداری باز مثلا آلی معاویه رضی الله عنه یزید چی کار کرد آلی ما قد شما بحث میکنیم یزید چی کار کرد یعنی هذا یزید ستم کرد یزید ظلم کرد کی میگه تو کتابایت نخوندی یک شراب خور انسان به من نشانه بیتی چی بلی از خدا قاری دعوای که از یزید سکار کرده یزید په کربلا کې شکار کرده دا تو کتاب اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد سره ظلم کړی دا آل محمد سره او انسانه تا په دې سترګو لیدلې د کربلا ته لیدلې دا سترګې لیدلې دا کتاب چاپ کړی دا د خپل سترګې خو سیده دا ته چې اوس د یزید خبره کوي دا کتاب ته څوک وایي کوم کتاب وایي کوم کتاب وایي تاریخ وایي او مولا صاحب تاریخ وایي ټول دنیا وایي کوم تاریخ وایي کوم تاریخ د کربلا کې څه واقعه شوه دا وایي څوک وایي کوم کتاب کوم تاریخ وایي لا اله الا الله صبر وکړه دا اوس وخت ولیدل دا په کربلا وخت تازه شو دا ولیدل کنه یو کشور چا سره څومره کشور سره جنگیدل دا کربلا او هغه اوس پرېږده اوس په غزا کې څرمنه درنه ایستلې پرېږده تاسو اوس خپل کتاب نه تاسو حقیقت پټ کړئ دا کربلا تاسو ورزمخت ولیدل او جاهله لخپل ټولو کتابونو انکار کوي علما سره په خټالوجي باندې خبرې کوي تاسو لیکه کړی دي تاسو خپل ازمن په نامه کې چاپ کړی دي کتاب تفرقه واچي سنی کې ما بینس کې مونږه تفرقه مسنی د چا خيار دا چا منی چا د شر حلال خود کېدل دا هیڅ وخت دا کتاب نه تاسو کې دس یو غیرتمند څوک پیدا سي هغه خپل کتاب انکار ونه کړ راغو قاری سي هغه خپل کتاب نه انکار ونه کړ